تازه خبر په پکتیا ولایت کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته رامنځته سوې چې په پایله کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. دا چې نښته څنګه او ولې رامنځته سوې بشپړ حال راسره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پکتیا کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان سویل ختیځ کې د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرښه د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې. له پکتیا څخه ریپورټونه وایي چې په دې نښته کې سپکې او درنې وسلې کارېدلي او دواړو خواو ته پکښې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د طالبانو حکومت او د دوی ځایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پاکستاني اړخ د نښته کې د خپل یوه سرتیري د وژل کېدو او 9 کسانو د ټپي کېدو پخلی کړی دی. د خیبر پښتونخوا په اړه چنار کې د روغتون سرچینو ویلي چې په ټپیانو کې 2 پوځیان، 1 ښځه او 1 ماشوم دی. دوی زیاته کړې چې دا نښته کورمه کې د سرحدي ځمکې پر سر له لانجې پیل سوې او وروسته یې زور اخیستی. د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر ساجد توري یو بیان کې دا پیښه غندلې ده. هغه ویلي چې د افغانستان له اړخه خرلاچي او بوړي کې د کورمې له سرحده تیری او د ملکي استوګنې سیمې په نښه کول د غندنې وړ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه دې نښتې او دغه پاکستاني چارواکي څرګندونو ته رسمي غبرګون نه دی ښودلی. ځینو سرچینو ویلي نښته لومړی ځل شنبه تر هغې وروسته پیل سوه چې د کرښې پاکستاني خوا د بوړکي خلکو د طالبانو لخوا سیمه کې د یوه سړک د جوړېدو مخه ونیول سوه. دا سړک د ډیورنډ کرښې افغان خوا د سرحدي پوستو ترمنځ تګ راتګ او د هغوی اکمالېدو لپاره هم مهم بلل سوی. له ډنډ پټان ولسوالۍ څخه سرچینو BBC پښتو پاڼې ته ویلي چې د پاکستان ځواکونو د توپخانې او د هواني ډزو څپري بازار کې د ملکي خلکو پر کورونو او هټیو لګېدلي دي. دوی وایي د دغو بریدونو لږترلږه 2 ملکي ټپیان د څمکنیو ملکي روغتون ته لیږدول سوي دي. د دوی په وینا د دې سیمې ځینو اوسیدونکو خپلې ښځې او ماشومان هم څمکنیو ولسوالۍ ته ایستلي دي. همدارنګه په دغه نښته کې د طالبانو د یوه سرتیري د وژل کېدو ریپورټونه هم خپاره سوي دي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شېبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.